السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د رشید خان په هکله باندې ووایم چې رشید خان فیصله وکړله چې دی به په پاکستان سوپر لیګ کې لوبه ترسره کوي او که نه به یې ترسره کوي. د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان چیرمن فرهان یوسفزي په هکله باندې یو خبر درکړم چې یو ډېره غټه مافیا یې ختمه کړې ده. کوم ملګری په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته ووایم چې نن د پاکستان او د ساوت افریقا دغه دویمه شره وړیزه لوبه هم ترسره شوله. په دغه لوبه کې به زه تاسو ته ووایم چې پاکستان اول بیټنګ ترسره کړ. په شل اوړو کې 145 رنزه ټارګټ ساوت افریقا ته ورکړه او په ساوت افریقا بیا ډېر په اسانۍ سره څلور لوبغاړي اوټ شول. 18 اوور کې دغه 145 رنزه ټارګټ ورکړی و، دغه یې پوره کړ. نو دغه لوبې ګټلو نه وروسته ساوت افریقا چې کوم دغه سیریز برابر کړ، یعنې اولنۍ لوبه ورنه پاکستان ګټلې وله او دویمه لوبه بیا ورنه ساوت افریقا ګټلې ده. د نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې هندوستان او د انګلند چې کومه دغه دویم ټیسټ لوبه هم نن شروع شوله، خو نن هندوستان ډېر ښه سټارټ خپل ټیم ته اخیستلی ده چې په نن ورځ کې د دوی 300 رنزه دي او 6 لوبغاړي اوټ شوي دي. زه به تاسو ته ووایم چې د دوی یو بیټسمین د روهیت شرما نومیږي چې ډېر وخت بعد دغه ټیسټ لوبو ته راغی او د خپل ټیم لپاره ډېر زبردسته بیټنګ ترسره کړ. روهیت شرما ورته په نن لوبه کې 161 رنزه کړي دي او لاندې کې بیا اجنکي ریحانې ورته 18 رنزه کړي دي. نو د هندوستان پوزیشن خو اوس ښه ده، خو دغه لوبه به 15 ورځې ترسره کیږي. ګورو چې دغه لوبه ډېره زیاته مهمه لوبه ده د هندوستان او انګلند دواړو ټیمونو لپاره. او د دې علاوه به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان چیرمن فرهان یوسفزي یوه ډېره غټه مافیا ختمه کړې ده. زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان سلیکشن کمیټې چې پخوا به پکې همدغه سفارش به ډېر زیات چلېده او دغه سلیکټرانو چې کوم دوی به دغه لوبغاړو نه به پیسې اخیستلې، چا نه به یې $2000 واخیسته، چا نه به یې $15000 واخیسته، چا نه به یې $3000 واخیسته. فرهان یوسفزي بیا دغه خبر ورکړی ده چې موږ دغه د سلیکشن چې کوم دغه ټول ختم کړی ده، اوس هم یو سیسټم جوړ کړی ده. د هغه سیسټم په اساس باندې به دغه لوبغاړي د افغانستان ملي ټیم کې 19 کلن کې او A ټیم کې سلیکټ کیږي. بل طرف ته فرهان یوسفزي دا خبر هم کړی ده چې اوس هغه وخت دی چې سفارش په افغانستان کې وچلیږي. لکه پخوا به چې سفارش چلیده، چا به د سفارش لپاره یو وکیل ته ورغی، څوک به د سفارش لپاره بل وکیل ته ورغی. اوس هغه وخت دی، اوس به د سیسټم او هغه لوبغاړی به ملي ټیم ته راځي او 19 کلن ټیم ته به راځي کوم کې څه استعداد او حق لري، یعنی حق به حقدار ته موږ ورکوو. چې د ما په نظر باندې یو ډېر زبردسته کار یې کړی ده. او د نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان رشید خان دغه فیصله وکړله چې زه به ځم پاکستان ته او په پاکستان سوپر لیګ کې به لوبه ترسره کوم. زه به تاسو ته ووایم چې رشید خان چې د افغانستان په ټیسټ سکواډ کې هم شته ده، دغه زیمبابوې سره چې بله میاشت کې سیریز ده او په شوره وړیزه سکواډ کې هم شته ده. دغلته رشید خان سره صرف یعنی لس شپې دي. دغه لس شپو کې رشید خان به د پاکستان سوپر لیګ کې لاهور کرنده ټیم کې ولوبېږي. یعنې په دغه لس شپو کې چې څومره لوبې دغه ترسره شولې، په دغه کې به 3 یا 4 لوبې کې به رشید خان د لاهور کرنده ټیم لپاره د لوبې ترسره کوي. او بل طرف ته سهیل اختر نومیږي چې د لاهور کرنده ټیم چې کوم ده د هغوی کپټان هم ده. د بیا د رشید خان په هکله باندې دا خبره کړې ده چې رشید خان نړیواله سطح باندې د 60 وریځو درجه بندۍ کې اول مقام ترلاسه کړی، یعنې د دنیا ټول نه خطرناکه بالن د بنګ په ټیم کې ده. دغه سره د رشید خان راتګ سره به د منګ دغه بولنګ اټیک نور مضبوطه سي او موږ به وکولی شو چې همدغه اولنۍ څو لوبې چې کومې دي دغه د خپل ټیم لپاره وګټو. او دغه اولنۍ 3 لوبې ډېرې زیاتې مهمې هم دي. هر یو ټیم چې دغه 3 لوبې اول کې وګټي نو هغه ټیم بیا مخکې هم کوالیفای کولی شي. نو دوی خو رشید خان ته ډېر زیات خوشحاله دی او رشید خان بیا دغه فیصله کړې چې 3 یا 4 لوبې کې به زه د لاهور کرنده ټیم کې یعنې لوبېږم. هغې نه وروسته به ډایرکټ ځم هلته دوبۍ ته او زیمبابوې سره چې کومه ټیسټ لوبه ترسره کېږي هغه کې به خپل ټیم لپاره لوبېږم. بل طرف ته د افغانستان دغه نور لوبغاړي نور احمد خو به مکمل سیزن کې پاکستان سوپر لیګ کې لوبېږي او دا نور لوبغاړي به زه تاسو ته ووایم چې مجیب صدران او محمد نبي دوی خاص هم ټیسټ سکواډ کې نه، نو دغوی به اولنۍ 2 یا 8 لوبو کې د خپل ټیمونو لپاره لوبېږي. او قیس احمد هم چې کوم ده هغه هم 3 یا 4 لوبې کې به لوبېږي. داسې معلومیږي چې د افغانستان چې کوم ده دغه قیس احمد هم په ټیسټ سکواډ کې اخیستلی ده.